دا عمل روزانه تاسو پابندۍ سره وکړئ، انشاءالله په یو هفتې کې دننه به د الله جل شانه رحم په جوش کې راشي او ستاسو تمام قرضونه د غرونو برابر قرضونه دی ولې نه هغه تمام قرضونه به الله جل جلاله ستاسو ادا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما عزتمندو، نن درته د قرض نه د نجات دپاره یو اسانه وظیفه ښیمه او کله چې تاسو دا وظیفه شروع وکړئ نو په تاسو باندې دې د غرونو برابر قرض ولې نه هغه تمام قرضونه به الله رب العزت د ستاسو ختم کړي. محترمو، د قرض د خلاصې دپاره دې وظیفې کې الله رب العزت ډېر لوی پاور ښودلی او د دې برکات او ثمرات به تاسو ته هغه ټیم کې معلوم شي کله چې تاسو دا وظیفه شروع وکړئ. شرط پکې دا دی چې دا وظیفه به تاسو پابندۍ سره کوئ او یوازې قرض نه، د قرض نه علاوه د هر قسم پریشانی حل په دې وظیفې کې الله رب العزت ښودلی. هر قسمه پریشانی به الله رب العزت د دې وظیفې په برکت سره ستاسو ختمه کړي او هغه وظیفه هم درته ښیم، د هغې وظیفې کولو طریقه هم درته ښیم چې دا به څنګه وظیفه یې په څنګه طریقې سره به یې کوو، څومره به یې کوو، مکمل ډیټیل هر څه به درته ښیم انشاءالله نن په دې کې. ګورئ، کله کله د انسان لاس تنګ شي او انسان په دې غرض سره قرض وکړي چې انشاءالله په ما باندې به وخت راشي او دا تمام قرضونه به زه ادا کړم، لیکن یو ورځ د بلې نه بدتري، بله ورځ د بلې نه بدتري، کومه ورځ چې راځي هغه د بلې نه بدتري، یعنی یو ورځ د بلې نه خراب وي. په دې کې په انسان باندې یو لوی غر جمع شي د دې قرضونو. یا انسان تر دې حد پورې ورسېږي چې کله ورته څوک عام قسم ورته ور اړوي نو دی وایي زما خیال دی ما پسې قرضدار راغی. نن به د دې قرضونو د نجات حاصلولو دپاره دا وظیفه راونیسو انشاءالله. دغه مشکلات او دغه چې دا کم مشکل دی د دې قرض ده یا د دې نه علاوه یو بل قسم مونږ ته چې دی د دغه راغلی ده پریشاني راغلی ده نو د هغې نه د نجات دپاره دا وظیفه کو تاسو نن شروع وکړئ انشاءالله د دې ثمرات او برکات به په خپله باندې ووینئ. نو راځئ محترمو، وظیفه درته ښیمه او د وظیفې کولو طریقه هم درته ښیم چې دا وظیفه به څنګه کوو په کومې طریقې سره. د دې وظیفې دپاره به تاسو د تهجد لمونځ کوئ. د تهجد په وخت کې چې راپاڅئ نو دا کله چې د تهجد لمونځ وکړئ د هغې نه پس به دا وظیفه کوئ. اول درته وظیفه ویم بیا ورته د هغې چې دا کومه طریقه دا به درته ښیم. وظیفه دا ده چې کله د تهجد لمونځ وکړې بیا به الله جل جلاله ته لاس اوچت کړي د دعا په عرض باندې. دعا چې موږ څنګه غواړو بس هغسې به الله جل شانه ته لاس اوچت کړي او 15 کرته به دا وظیفه وکړي اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. که چاته نیزته شوي دا ویډیو د لږ شان وروسته کړي او بیا د هغه ځای نه زه ورته کړي اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. لاس اوچت کړي او دغه وظیفه به 15 کرته کوي. دې نه مخکې وروسته به 3 کرته په نبي علیه السلام باندې درود شریف وایي. دې سړي چې کله دا وظیفه 15 کرته وکړي نو بیا به لاس په مخ باندې راکاږي او د هغې نه پس به الله ته په سجده باندې پروزي. په حالت د سجدې کې به الله جل شانه ته اوښکې تویې کړي او بیا په حالت د سجدې کې به د قرض د خلاصې دپاره سوال وکړي. که چا له جړا نه ورځي نو هسې د ځان له د جړا شکل راولي، یعنې خپل ځان د هسې هغه جړغونې کړي. دا عمل روزانه تاسو پابندۍ سره وکړئ انشاءالله په یو هفتې کې دننه به د الله جل شانه رحم په جوش کې راشي او ستاسو تمام قرضونه د غرونو برابر قرضونه دی ولې نه هغه تمام قرضونه به الله جل جلاله ستاسو ادا کړي، لیکن دې سره کامل یقین او په مضبوط عقیدې سره به ادا کړي. ګوره بعضې کسانی موږ ورته وظیفه ورکړو نو هغې په شک شبې کې کوي. ګوره که ته یو ګوله وخورې که هغې باندې د عقیده وي او که نه خو دغه په دې بدن کې اثر کوي. نو قرآن حدیث اسماء حسنه یو داسې څیز دی چې دې باندې عقیده مضبوطه ساتل پکار دی. نو دې وجې نه کامل یقین به موږ په الله جل جلاله باندې ساتو
او دا وظیفه به کوو ان شاء الله. د دې وظیفې په برکت باندې به زمونږ چې هر څونه قرضونه چاهے که دا د غرونو برابر قرضونه ولې نه الله رب العزت به د دې وظیفې په برکت سره ختم کړي او الله جل شانه به موږ ته د دې نه نجات راکړي. نو محترم یو ډیره مبارکه وظیفه ده او دا وظیفه نبی علیہ السلام هغه صحابي ته ښوولې وه او هغه رب العالمین د قرضونو نه خلاص کړلو. نو بالکل دا وظیفه د هر قسم قرض ده ختمولو دپاره که تاسو راونیسئ نو ډیر ښه کافي اثر کوي. د دې ورته مکمل اجازت دی بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ.